محترم سامعین او معززو تاسو ته واضح ده چې د قربانۍ ایام راتلونکي دي او را روان دي، نو مناسب ګڼو چې په دغه موضوع باندې د قربانۍ په فضایلو باندې چند خبرې ستاسو وړاندې عرض کړم. محترم سامعینو، قرآن مجید کې رب کائنات 13 سپاره سورة الکوثر کې فرمایي فصل لربک وانحر. محبوب علیہ السلام مبارک ته رب کائنات فرمایي تاسو منځ وکئ او قرباني وکئ. دې آیات مبارکه لاندې تفسیر جلالین، تفسیر مظهری او داسې نور مفسرین هم ذکر کوي چې د صلات نه مراد دلته کې د عید الاضحی منځ دی چې د غټ اختر په ورځ باندې کوم منځ ادا کیږي، او د نهر نه مراد دلته کې قربانی ده چې د غټ اختر په ورځ باندې د ابراهیم علی نبینا علیه السلام مبارکه یاد تازه کیږي او قربانی کیږي. د دې آیت مبارکه لاندې تفسیر جلالین صراحتاً او فرمایل چې صلات یوم النهر، د دغه نهر نه مراد د دغه صلات نه مراد د غټ اختر منځ شو او د نهر نه مراد قربانی شو. او محبوب علیہ السلام مبارکہ حدیث مبارک کی فرمائی، حدیث مبارک د ابن ماجہ شریف دے د حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تبارک و تعالی مبارک نے روایت تے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تبارک و تعالی مبارک فرمائی چې امام الانبیاء امام المرسلین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نه صحابه کرام پوښتنه وکړه چې قربان یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ما هذه الاضاحی، قربان یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه دا قربانی څه څیز دی، د دې حقیقت څه دی؟ محبوب علیه السلام مبارک ولا جواب ورکړي سنت ابیکم ابراهیم، دا ستاسو د نیکه د حضرت ابراهیم علی نبینا علیه السلام مبارک سنت دی. حضرت زید بن ارقم رضی الله تبارک و تعالی مبارک فرمایي صحابه کرام د محبوب علیه السلام مبارک نه بیا پوښتنه وکړه فمالنا فیها یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک، زمنګ د پاره په دې قربانۍ کولو کې څه اجر دی، څه ثواب شته دی؟ محبوب علیه السلام مبارک جواب ورکوي بكل شعرة حسنة، د هر یو ویښته په بدله کې ستاسو لپاره یو نیکي ده. پر دې څاروي چې څومره ویښته دي د هر یو ویښته په بدله کې تاسو لپاره یو نیکي ده. زید بن ارقم رضی الله تبارک و تعالی مبارک فرمایي صحابه کرام بیا محبوب علیه السلام مبارک نه پوښتنه وکړه چې قربان یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پس سوپ یا رسول الله په دې څاروو کې خدا څاروي وي چې په هغوی باندې ویښته نه وي، په هغوی باندې وړې وي، د هغې په بدله کې نیکۍ اجر ثواب شته دی؟ محبوب علیه السلام مبارک بیا جواب ورکو او زما صحابه کرامو بكل شعرة من الصوف حسنة، د هر یوې وړې په بدله کې ستاسو لپاره یو نیکي ده. که هغه څاروی د ویښتو واله دی او که د وړې واله څاروی دی، خو د هغې په بدله کې ستاسو لپاره یو نیکي ده. محترمو سامعینو، تاسو سوچ وکړئ چې یو څاروی ذبح کړی شي او په هغه باندې څومره ویښته او د هر یو ویښته په بدله کې یو نیکي شي، نو د دې نیکو تعداد معلومول خو بیا ډېر ګران کار دی. په دې حدیث مبارک کې اولا د حضرت ابراهیم علی نبینا علیه السلام مبارکه دا ذکر وشو چې ابراهیم علیه السلام مبارکه دا قربانی چې کوم د هغوی مبارک سنت دي. او ابراهیم علیه السلام به تاسو اورېدلي چې دا یو جلیل القدر پیغمبر و، په ده باندې ډېر امتحانات د رب کائنات د طرفه راغلي او دی پکې کامیاب شوی په هر امتحان کې، او دا قربانی هم د حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک سنت ګرځېدلي. آخري یو روایت ویم هغه دا چې حضرت علی شیر خدا رضی الله تبارک و تعالی مبارک فرمایي وی چې کله د رب کائنات یو بنده د قربانۍ د څاروي دپاره د اغستو دپاره اراده وکړي او دی د خپل کور نه وځي او دغه څاروي د اغستلو دپاره یا میلې ته ځي یا د بل مسلمان کور ته ځي، دی په لاره باندې څومره قدمونه اخلي. حضرت علی شیر خدا رضی الله تبارک و تعالی مبارک فرمایي په یو قدم الله جل جلاله د دې انسان لس ګناهونه معاف کوي، لس نیکۍ وله ورکوي او لس درجې وله الله جل جلاله اوچتوي. بیا حضرت علی شیر خدا رضی الله تبارک و تعالی مبارک فرمایي کله چې دی د دغه د څاروي د مالک سره خبره کوي، بیه ورسره په منځ کې کوي چې دا ماله په څومره پیسو باندې راکړي، هغه قیمت ورته وایي چې په دومره قیمت په یې ماله راکړي. نو حضرت علی شیر خدا رضی الله تبارک و تعالی مبارک فرمایي کله چې دی د دغه
نو د څاروي د دې مالک سره خبرې کوي نو دا خبرې الله جل جلاله ته دومره محبوبې ګرځي دومره خوښې ورته ګرځي الله جل جلاله ته دومره محبوبې دا خبرې دي لکه دی چې د الله حمد و ثنا بیانې تسبیحات وایي. بیا حضرت علی شیر خدا رضی الله تبارک تعالی مبارک فرمایي چې کله د دوی په منځ کې بیه وشي او دی دا درهم دراهم د دې څاروي پرې بیه کې ورکوي نو یو درهم چې دی ورکي د دغه یو درهم په بدله کې الله جل جلاله د انسان له 200 نیکۍ ورکوي. بیا حضرت علی شیر خدا رضی الله تبارک وتعالی مبارک فرمایي کله چې دی دا څاروی د غټ اختر په ورځ باندې د یوم النهر په ورځ باندې په ځمکه باندې د حلالې دپاره راسملی او دی دا څاروی کله ذبحه کړی نه او په ځمکه یې راسملی نو د دې ځمکې نه واله تر لاندې تخت الثرا پورې چې څومره کومه ومه ځمکه ده د هغې پورې چې څومره مخلوقات پرې ځمکه کې دي دا ټول مخلوقات د ورځې د قیامته پورې دی انسان دپاره د مغفرت سوالونه کوي. حضرت علی شیر خدا رضی الله تبارک وتعالی مبارک فرمایي کله چې دا څاروی د غټ اختر په ورځ باندې ذبحه کړی شي او د دنه د وینې یو څاڅکی په ځمکه باندې ولګي د یو وینې د څاڅکي په بدله کې الله جل جلاله د یو وینې د څاڅکي نه 2 پرښتې پیدا کړي او دغه 2 پرښتې تر ورځې د قیامته پورې د رب کائنات نه د انسان دپاره دعاګانې کوي رب کائنات د انسان ته بخانو کې د انسان مغفرت نصیب کړي. حضرت علی شیر خدا رضی الله تبارک وتعالی مبارک فرمایي کله چې دی دا څاروی ذبحه کړي او د دې غوښې نه 3 حصې جوړ کړي او په دا 3 حصه په فقراو په غریبانانو په یتیمانانو باندې تقسیم کړي او هغه فقراو یتیمانانو دغه غوښه یوه تیکه ترې وخوري یو پوټی ترې وخوري یوه نوړۍ ترې وخوري دومره ثواب الله جل جلاله دله ورکوي چې دغه فقرا دغه غریبانان دا یوه نوړۍ وخوري نو د یوې نوړۍ په عوض کې په بدله کې الله جل جلاله دله دومره ثواب ورکوي لکه دی چې د حضرت اسماعیل علیه الصلاة والسلام مبارکه د خاندان یو غلام یو دی آزاد کړي. محترم سامعینو قرباني چې کوم دا یو عظیم عبادت دی دا محبوب علیه السلام مبارک بل حدیث کې فرمایي چې دا ډېر په خوشحالۍ باندې کوئ او ډېر په اعلی طریقه باندې کوئ. نو محترم سامعینو د قربانۍ ډېر فضایل یو ډېر فضیلتونه لري. الله جل جلاله دې پرېچن خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.